څنګه کولی شو د خپل بلبل څخه طوطي جوړ کړو او په خبرو یې راولو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو بدن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. د ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو په دغه ښکلي مطلب کې راسره ځان پوه کړئ. څنګه کولی شو هغه خلک چې جنسي اړیکه کې ډېر زر انزال کېږي او کمزوري وي. د دې دپاره تاسو ته ما یو خاص نسخه راوړي او کولی شئ په ډېرې اسانۍ او په ارزانه طریقه باندې خپل ځان قوي کړئ، یعنې خپل ذکر دومره قوي کړئ چې تاسو یې هېڅکله سوچ هم نه وي کړی. نو تاسو کولی شئ چې د بادامو او شیدو سره تاسو خپل جنسي قوت زیات کړئ. تاسو به داسې چل وکړئ چې د ورځې د شین سهار باندې چې کله پاڅېدئ له خوب څخه، یعنې مونځ او اودس مو کله کړی وي او هغه وروسته تاسو کله تلاوت کړی وي، نو له هغه وروسته بیا تاسو ویده کېږئ مه. تاسو کولی شئ چې 12 یا هم تر 14 دانو بادامو څخه او له هغه سره یو ډبی یا هم یو ګیلاس شوده چې اصلي شوده وي، که ایوریډی شوده وي نو لا ښه ده، او که اصلي وي بیا خو بیخي ښه ده. تاسو واخلئ او دا پاخه کړئ. بادام به میده کړئ، داسې به میده کړئ چې پوډر ترې جوړ شي. کله یې چې بادامو د پوډرو شکل ځان ته غوره کړو، تاسو به دا راواخلئ او شیدو کې به یې واچوئ او مکس به یې کړئ. له هغه وروسته به تاسو 2 کاچوغې یا هم تر 3 کاچوغو پورې عسل یا ګبین واچوئ. که چېرته په کور کې ګبین ونه لري یا شات ونه لري، نو تاسو کولی شئ د لږ بورې سره، یعنې 2 کاچوغې یا هم تر 3 کاچوغو پورې چې څومره خواږه تاسو خوړلی شئ، تر همغه اندازې پورې تاسو خواږه یا بوره استعمالولی شئ. دغه کار تاسو هر سهار تر 21 ورځو پورې کولی شئ چې د سحر له خوا نه یې په نهارې دغه کار وکړئ. که چېرته ستاسو معدې ته یعنې جوش کو یا ستاسو په معده باندې بوج راتلو، نو بیا کولی شئ له دې سره تاسو لږ اسپغول هم واچوئ، یعنې تر 1 کاچوغې پورې تاسو کولی شئ له دې بادام شیدو سره اسپغول هم ګډ کړئ چې ستاسو په معده باندې کوم بد تاثیر ونه کړي. نو دغه ویډیو تاسو ته ما د دې لپاره جوړ کړې وه، هغه خلک چې خپل ذکر څخه ډېر پریشانه وي او په کوروالي کې انزال کېږي، نو کولی شي له دغې نسخې دې ګټه واخلي، 21 ورځې دې استعمال کړي او بیا دې وګوري چې خپل په کوروالي کې څومره فرق راغلی دی. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ ویډیو خوښه شوې وي، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.